باګرامۍ ولسوالۍ اړوند سیمه کې د کیچپو د تولید غیر معیاري فابریکه او 3 ګودامونه په نښه او مهرلاک شول. د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې د خوراکي توکو د خوندیتوب د څارنې ټیمونو د روان 1444 هجري قمري کال د ذوالحجې د میاشتې په لومړۍ نیټه د باګرامۍ ولسوالۍ اړوند سیمه کې د کیچپ یوه تولیدي او غیر معیاري فابریکه په نښه کړه چې اکثره مواد یې تاریخ تیره وه، چې تاریخ تیره مواد یې د هدر په موخه د خوړو او درملو ملي ادارې ودانۍ ته انتقال شول او اړونده فابریکه چې نظافت ته یې هیڅ ډول پاملرنه نه وه شوې پر همدې بنسټ د یاد ریاست له لورې مهرلاک وتړل شوه. دا فابریکه چې دا په نوم دی ټیسټي نومیږي، د ده مالک یې نجیب الله نومیږي چې دلته حضور هم لري. نو دا فابریکه د حفظ الصحه له لحاظه هیڅ مثبت اړخ نه لري، کاملا منفیاتو کې ده او دلته ماشینري دی، یو تعداد ماشینري د دې موجود دي چې په دې ماشینري کې دا تولیدات هم کړی ده. نو د موږ ټیم د نظارت او بازرسي نن د فابریکه باندې چاپای واچاو. دغه د یاد ریاست د څارنې ټیمونو په ورته سیمه کې د کیچپو د ساتلو په ګودامونو کې 1250 کارتنه داسې کیچپ ونیول چې تاریخ یې تیر و او د بیا ځل لپاره یې نوي تاریخونه پرې لګولي ول او په غیر معیاري ډول د ګرمۍ په لوړ حرارت کې ساتنه کېدله. ودونه هم چې موږ رانیولي دي د کیچپونه تقریبا دلته 1210 کارتنه ده چې په 3 ګودامو کې دي. 2 ګدامه دلته دي، یو ګدام هم هلته ده چې یو 50,000 هغه یو کیلوی بستې د دې کېږي چې ذکر مې کې مخکې چې دا باعث د مختلف امراضو ګرځي، خصوصا د باعث د امراض د ډیزنټري ګرځي چې هغه سبب د مرګ ګرځي انسان ته او داسې یو موسم کې. په ورته وخت کې د یادې ولسوالۍ امنیه قماندان د خوړو او درملو ملي ادارې هڅې او فعالیتونه وستایل او په راتلونکي کې د همکارۍ ډاډ ورکړ. د دغو ملګرو نه موږ ډېره مننه کوو چې دی هغه مواد چې نویل دي په تاریخ تیر دي چې هغه د موږ د افغانستان د ولس دپاره ډېر مضر تمومیږي او ضرر عام دی. موږ خپله په دې ځای کې موجود یو چې دا شیان دی نویل دي. موږ د ملګرو نه ډېره مننه کوو. د یادونې وړ ده چې د خوړو او درملو ملي ادارې د څارنې ټیمونو تر دې وړاندې هم د کابل لومړۍ حوزې اړوند سیمه کې په لسګونه قلمه مختلف ډول تاریخ تیره خوراکي او غیر خوراکي توکي نیولي ول.